سلام ګران اوریدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. کندهار کې بیا پاکستان سره جګړه پیل شوې. سرچینې وایي چې د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته پیل شوې. سرچینې وایي دواړه لوري یو پر بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي، خو تر اوسه دا وخت احتمالي مرګ ژوبلې او زیانونه په تړاو جزئیات نه دي شریک شوي. شریف ټرمپ ته ویلي زه تاسو ته عسکري سلام کوم. په مصر کې د غزې د اوربند تړون د لاسلیک مراسمو کې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ټرمپ ستاینه کړې او هغه ته وایي محترم ولسمشر زه ستاسې د کړنو له کبله تاسې ته عسکري سلام کوم. نړۍ او تاریخ به ستاسو خدمتونه هېر نه کړي. هغه همداراز غوښتنه کړې چې د راتلونکي کال د سولې نوبل جایزه د ټرمپ ته ورکړي او په وینا نړۍ ته د ټرمپ په څیر د یو رهبر اړتیا ده. خلیلزاد وايي پاکستان د نورو ته د مشورو پر ځای خپل ګډوډ حالت سم کړي. د افغانستان په چارو کې د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یو ټویټ کې د پاکستان چارواکو ته لیکلي چې د نورو هیوادونو په سیاسي چارو کې د بې ځایه مشورو پر ځای د خپل رامنځته کړی ګډوډ حالت سم کړي. خلیلزاد ویلي پاکستان کې پوځي اداره واک چلوي، خپل تر ټولو محبوب مشر عمران خان بندي کړی او دروغجنې ټاکنې ترسره کړې دي. نوموړي همدارا زیاته کړې د دې پر ځای چې د نورو هیوادونو په سیاسي چارو کې بې ځایه مشورې ورکړي، د پاکستان مشران باید خپل هیواد ته وګوري او هغه ګډوډ حالت ته چې دوی جوړ کړی. هغه لیکلي چې پاکستان باید په دې فکر وکړي چې څنګه کولی شي له هغه دوه سترو حرکتونو او غورځنګونو سره مبارزه وکړي چې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه راپورته شوي دي. حقانیه مدرسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتې ته اندېښنه وښوده. د پاکستان حقانیه مدرسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستیو ترینګلتیاو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوو یې غوښتل چې اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یادې مدرسې د خبرپاڼې له مخې لیکلي جګړه او دښمني به نه یوازې پاکستان او افغانستان بلکې ټولې سیمې ته زیان ورسوي. په خبرپاڼه کې ټینګار شوی چې پاکستان تل د افغانستان په نرم دریځ د افغان ولس سیاسي او اخلاقي ملاتړ کړی دی. خبرپاڼې زیاته کړې افغانستان باید د پاکستان احسان هېر نه کړي او باید پاکستان هم له داسې کړنو لاس واخلي چې په پایله کې طالبان د پاکستان ضد عناصرو ته نږدې شي. که څه هم ډیری طالبان د پاکستان په دیني مدرسو او په تیره بې حقانه مدرسې کې زده کړې کړي، خو د دوی ترمنځ اوس هغه پخوانۍ اړیکې نه دي پاتې. اڅکزی وایي د پاکستان واکمنان له قانون څخه باغي شوي او پر بېوزلو کسانو ډزې کوي. د پاکستاني پارلمان غړی محمود خان اڅکزی وایي د پاکستان واکمنان له قانون څخه باغیان شوي او پر عامو بېګناه وګړو بې دریغه ډزې کوي. هغه لاهور کې د تحریک لبیک ګوند پر غړو د پاکستان حکومت له لوري د ډزو کلکه غندنه کړې ده او دا پیښه یو جنایت بللی دی. هغه ویلي په دغه پرلت او لارونکي ښځې او ماشومان هم د حکومت له لوري په نښه شوي دي. یاده دې وي چې تر دې وړاندې افغان حکومت هم د تحریک لبیک لارونکوونکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. خواجه آصف وایي بې اسناده افغان کډوال به بیرته افغانستان ته واستول شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې له سرحدونو ساتنه د ایالتي حکومتونو نه بلکې د فدرالي حکومت صلاحیت او مسؤلیت دی. هغه زیاته کړې چې د افغان کډوالو د وتلو موضوع هم فدرالي حکومت پورې اړه لري او فدرالي حکومت به په دې اړه پریکړه کوي. نوموړي په ټینګار سره ویلي کوم افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، حکومت دا واک لري چې هغوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. خواجه آصف له جونی سره د مرکې پر مهال ویلي چې افغان طالبان هم پاکستان ته خبرداري ورکوي او هم د سولې د خبرو غوښتنه کوي. هغه وايي طالبان د لومړی خپل اخطارونه عملي کړي او بیا به خبرې ورسره وکړو. د هغه په وینا کې کوم بهرنی هیواد پر موږ برید وکړي، موږ د حق لرو چې پرې ځوابي برید وکړو. هغه زیاته کړې چې پاکستان په هوایي بریدونو کې هیڅ افغان نه دی په نښه کړی او په دې اړه د امیر خان متقي خبرې د باور وړ نه دي. هغه څرګنده کړه افغانستان د بېلابېلو ترهګرو ډلو پناه ځای دی. موږ په خپلو بمباریو کې د ولسي خلکو د استوګنې ځایونه نه بلکې یوازې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي، خو افغان حکومت داسې ادعاوې ردوي.
متقي وایي د هندوانو او سیکانو عبادت ځایونه بیرته جوړوي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي چې افغان حکومت د افغانستان د مذهبي لږکیو د خوندیتوب ضمانت کوي او دوی به د هندوانو او سیکانو عبادت ځایونه ورغوي. متقي دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ په نوي ډیلي کې د افغان هندوانو او سیک له یو شمېر مشرانو سره د کتنې پر مهال کړې دي. دا ناسته د هند د سوداګرۍ او صنعتونو د فدراسیون په دفتر کې ترسره شوې ده. په غونډه کې د افغان هندوانو او سیکانو استازو له متقي غوښتي چې د طالبانو په حکومت کې لږ تر لږه 2 استازي د دوی له ټولنو څخه وګماري. دوی همدارس د طالبانو غوښتنه وکړه چې دوی د معبدونو د ویجاړۍ مخه ونیسي او د زیاتې استازولۍ زمینه ورته برابره کړي. په نوي ډیلي کې د ګورو نانک صاحب جي عبادت ځای مشر بلجیت سنگ ویلي په افغانستان کې د ګڼ شمېر کوردوارو او معبدونو دیوالونه زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. موږ د دغو مقدسو ځایونو د بیا رغونې غوښتنه کوو. طالب چارواکی وایي که شهباز شریف غوندې ذلت هر څوک ومني نو د ټول عمر لپاره به واکمن وي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د فلسطین په اړه غونډه کې ټرمپ ته د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف سلامۍ د ګڼو ازادي پلوه فعالانو له غبرګون سره مخ شوه. ډیرو خلکو د شهباز شریف د اقدام د خندا وړ بللی او نوموړي ټرمپ ته پر چاپلوسۍ تورن کړی دی. د ننګرهار ولایت د ورزش او بدني روزنې رئیس عبدالسلام وزیروال پر خپل فیسبوک پاڼې د شهباز شریف همدې کړنې ته په اشارې لیکلي چې دومره ذلت د نړۍ د هر هیواد مشر ومني ټول عمر به پاچا وي. هغه وړاندې د پاکستان پر حاکم ګوند مسلم لیگ توندې نیوکې کړي او ویلي دي چې دغه ګوند سرلاري او ملاتړي غرور نه لري او نه خپل ملت سرلوړی خوښ دی. ښاغلي وزیروال لیکلي کله په ریمن ډیویس د پنجاب په منځ کې خپل ولس وژلی وي، کله خپل خور عافیه په پیسو خرڅه کړې وي، کله امل کاسي خرڅوي، کله خپل ملت وژلی وي او کله په داسې سلوټونو تر واک رسېدلی وي. ښاغلي وزیروال وړاندې د شهباز شریف یاده کړنه چاپلوسي بللې او ویلي دي چې دا لنډغر او پریوتي بیا موږ ته د هند سره په تعلق د خارجیت طعنې راکوي. ټرمپ وايي اوس تمرکز یوازې د غزې پر جوړولو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په غزه کې د اوربند د تړون له لاسلیک وروسته د فلسطین د دولت جوړېدو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د CNN د راپور له مخې ټرمپ له منځني ختیځ نه د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته ویلي چې اوس تمرکز یوازې د غزې پر جوړولو دی. ټرمپ همداراز ویلي چې د غزې د راتلونکو پلانونو په اړه به له نورو هیوادونو سره همغږي وکړي. د کابل او امرتسر ترمنځ مستقیمې الوتنې پیلېږي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هند امرتسر او کابل ترمنځ به مستقیمې الوتنې بیرته پیل شي. د هند پارلمان غړي وکرم جیت سنگ ساهني هم د دغه الوتنو بیا پیلېدل ستایلي او دا کار د دواړو هیوادونو په ګټه بللی دی. هغه ویلي له افغانستان نه هند ته د وچې او تازه میوو او نورو توکو صادرولو او له هند نه افغانستان ته د درملو واردولو لپاره به دغه الوتنې پیل شي.